د کابل لویدیځ کې پرلهپسې چاودنو په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 15 زده کوونکي وژل شوي دي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. په لوی افغانستان چینل کې درته ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره درسره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. د کابل لویدیځ کې پرلهپسې چاودنو په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 15 زده کوونکي ژوند له لاسه ورکړی دی. د کابل په لویدیځ کې سرچینې وایي د عبدالرحیم شهید په لیسه کې د ځانمرګي برید له امله لږ تر لږه د 10 نه تر 15 زده کوونکي وژل شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه ښوونځی نن سهار سه شنبه 13 د وري د 2 ځانمرګو برید کوونکو مخه وګرځېده. د عبدالرحیم شهید لیسه ښوونکي زکریا الفت اطلاعات روز ورځپاڼې ته وایي لومړی برید هغه مهال وشو چې زده کوونکي د ښوونځي د رخصتۍ په حال کې وو. هغه ویل یوازې په لومړۍ چاودنه کې شاوخوا 10 نه تر 15 زده کوونکي وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د دویمې چاودنې پر مهال ښوونکي هڅه کوله چې زده کوونکي تیت او له خوندي لارو یې وژغوري. ښاغلي الفت وایي دویمه چاودنه د ټپیانو او مړو د لیږد پر مهال شوې ده. هغه زیاته کړې ده چې دویمه چاودنه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې.